د خوست ولایت د ګربز او تڼۍ ولسوالۍ ترمنځ نښلېدونکی سړک د وروستیو ورښتونو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له همدې امله د سیمې اوسېدونکو د خپل شخصي لګښتونو او ګډو هڅو له لارې د سړک د بیا رغونې لپاره د جغل اچونې چارې پیل کړي دي، څو تر یو بریده د تګ راتګ ستونزې هوارې کړي. د سیمې اوسېدونکي له اړونده دولتي ادارې غوښتنه کوي چې یاد سړک دې په اساسي او معیاري ډول ورغول شي. هغه د کلي ژڼکیر وتلی دی، دغه یې دریم ځل دی چې موږ خپل جوړوي. دغه د ژڼکۍ په مالي لګښت خو دولت نه یې صحیح لکي چې یس هغه ډېر کور بور یې زغ شوی دی. یس پخولو ته آماده دی که دولت یې موږ سره په دا کې برخه کې همکاري وکړي، موږ به ډېره مننه ونه وکړي. خو بیا دغه د کلي ژڼکۍ سره د الله پاک ښه وکړي، دا دی په خپله مالی لګښت نه دی، نه دا لګیا دی کور بور کې. یې سپیری موږ سره چا کماک په دا شي کې نه دی کړی. دغه 10 کیلومتره سړک دی چې د دوی ولسوالۍ ترمنځ دی، ګربز ولسوالۍ نه تر تڼۍ ولسوالۍ پورې دی. 10 کیلومتره سړک دی. حکومت ته موږ ډېره غوښتنه کوي چې دغه دومره سړک نه دی، 10 کیلومتره دی، دا موږ ته باید پېښ شي. خو خلک ډېر خلک لري، ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي، کاروبار لري خلک په دغه سړک نه ځي، هر وخت مشکلات سره مخامخ وي. بل طرف ته د خوست ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي د وروستیو ورښتونو له امله د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې زیانمن شوي سړکونو ته د ولایت مقام رهبرۍ له لوري پر وخت رسیدنه شوې او د زیانمنو سیمو له اوسېدونکو سره یې د هر ډول همکارۍ ډاډ څرګندوي. د خوست ولایت مقام رهبرۍ د سپارښتنې پر بنسټ د خوست د ټولګټو چارو ریاست لخوا په ځینو ولسوالیو کې د سړکونو د زیانمنو برخو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي، خو د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګربزو او تڼیو په مسیر د غځېدلي سړک ځینې برخې چې د سیلابونو او ورښتونو له امله زیانمنې شوې وې د سیمې د اوسېدونکو په هڅو د جغل اچونې او سمکارۍ چارې پیل شوې دي. د خوست ولایت مقام رهبري د دوی دغه اقدام ستایي او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. د ګربزو او تڼیو ترمنځ سړک د سیمې مهمه نښلونکې لاره ده چې د دغه ولایت زیات شمېر اوسېدونکي پرې تګ راتګ کوي.